کس امام دی مسجد کې د متیازو مسئله ده او هر مونځ ته اودس کوي د مونځ یې صحیح دی. د خپل مونځ خو صحیح کېږي چې کوم معذوري نو هغه قانون دا دی چې هر وخت له هر مونځ نه هر وخت له چې اودس وکړي په وخت کې مونځ پې کولی شي. په امامتي به دا یې سړی نه کوي. داسې معذور سړی د خپل مونځ شاته کوي امامت دی نه کوي. بچی وفات شي د هغه نوم رور له ښودی شي بلکل یې ښودی شي رور له مې ښودی شي بل بچي له مې ښودی شي وسیله مې ښودی شي. په شریعت کې دې څه پابندي نشته. دعا وکړئ. زموږ یو مریض دی او ډاکټر لم دا څو ورځې وشي پرله پسې بوته او بیماري ګورې الله راولي ولې ښه کوي. د زړه د اخلاص نه لګو د جمعې مبارکه ورځ ده دې وخت کې الله دعا کوي الله اخلاص نه دعا وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي. او که نور څوک بیماران دي تاسو په دې مجلس کې یا په کورونو کې حمید الله صاحب والدین هم دی الله ټول له شفا ورکړي. او بعضې دوستان راغلي دي یارېږي نه یو ملګری راځي داسې نور دوستان ملګري یو ځای بل ځای نه راځي نو ما ته خو نومونه اخېستل ګرانې د دعاګانو درخواست یې کړی دی. خدایه چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای تا ته دعاګانې معلومې دي ولې قبول کړي. خدای ټول مخلوق د مسلمانان د پریشانو نه وساتې او خدایه تم د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. الله تم د غمونو آفات و بلیاتو نه په امن و امان کې وساتې. او که مردگان وفات دي دغه پرونم بیمارم ډاکټر لم تلم بله ورځ هغه د حافظ صاحب او دلبر لاله وفاتو هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. او زما یو دوست دی د هغه پلار وفاتو هغه خدای پاک وبخي. او د خړ کې زموږ یو طالب موږ نه پروس کال فارغ شوی د هغه په دې روژه کې اکسیډنټ کړی دیو ته ټولو ته دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او هدایت شاه ته خو بل ظلم کړی بیا مو ته وکړي چې الله وبخي. څومره مردګان دي خدای دې وبخي او الله چې کوم بیماران دي روغ صحت ورکړي. خدای که څوک تنګ دسته دي فراخه روزي ورکړي. چا کاروبار کمزور دی کاروبار ولا مضبوط کړي او خدای ته زموږ نه راضي شي. او کوم دوستان چې د لرې لرې ځای نه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي. خدای تم د ظلم نه وساتي. خدای مم ظالمان کې او مم مظلومان کې. خدای زموږ نه انصاف والي او الله د مخلوق نه موږ سره انصاف وکړي. او ختم خدای د مخلوق د شر د کور د شر نه د حاسدینو د بغضیانو د بغضونو په حفاظت او پامان کې وساتي. او تم الله د پریشانو نه په حفاظت کې وساتي. او څومره دوستان دلته د لرې لرې ځای نه راغلي دي نو خدایه ته ول اجرونه او برکتونه او خوشحالۍ ورکړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي.